د افغانستان په لرغوني هرات ښار کې په لاس له ښیښې څخه د توکو د جوړونې صنعت لا هم ژوندی دی او تولیدات یې خپل مینوال لري. غلام سخي چې په سخته ګرمۍ کې د اور په لمبو له ماتو شیشو نوي توکي جوړوي، د دغه ښار یو له هغو کسانو دی چې دغه کسب ورته له دریو پیړیو راهیسې له پلار او نیکونو په میراث ورپاتې دی. خو دغه تاریخي لاسي صنعت اوس د ورکېدو له ګواښ سره هم مخامخ دی او ښایي ژر د تاریخ برخه وګرځي. د سیفي په خبره هغه غواړي چې دغه لرغونی صنعت هیر او ورک نشي او هڅه کوي چې خپل راتلونکي نسل ته دغه صنعت په میراث پرېږدي. کوښښ کوو چې هیر نشي، که د نړۍ هیر شوی موږ یې باید هیر نه کړو، ځکه دا زموږ هنر دی. له ډېرې مودې راهیسې له دغه کسبه مو روزي خوړلې. بیا هم د خدای په مرسته هڅه کوم چې دغه هنر هیر او ورک نشي. که نن ښه نشي سبا ته به ښه شي. هیله من یم. یو وخت دغه صنعت په افغانستان کې ډیر غوړېدلی و او ګڼ مینوال یې درلودل، خو اوس په صنعتي نړۍ کې په افغانستان کې دغه صنعت له زوال سره مخامخ دی. د سیفي په خبره له افغانستانه د بهرنیانو وتل، له چین څخه د کم کیفیته او ارزانو ورته توکو واردول او د طالبانو پر راتګ سره د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی د پخوا په شان پیرودونکي نه لري. بلخوا د خامو او سون توکو لوړې بیې هم د دې سبب شوي چې خپل پیرودونکي له لاسه ورکړي. له بده مرغه خرڅلاو مو ډیر نه دی، بهرنیان نشته او ځایي خلک بیا دغه تولیدات نه اخلي. بیې ته په کتو یې ځایي خلک لومړی خپلو بچیانو ته په دغو پیسو د یوې ډوډۍ د اخیستلو په هکله فکر کوي. د سیفي شاګرد هم د هغه د کورنۍ غړی دی او غواړي په دې توګه هغه دغه دودیز کسب په خپله کورنۍ کې لا هم ژوندی وساتي. زوی هم د پلار په شان د دغه کسب علاقمند دی، خو راتلونکي ته ډیر خوشبین نه ښکاري. دا له نورو کارونو ښه دی، که څه هم ډیری خلک دغه کسب نه پیژني او له دې وروسته په لاس جوړ شوو توکو صنعت باید پرمختګ وکړي او باید اجازه ورنه کړو چې دغه هنر له منځه ولاړ شي. که څه هم له دغه کسبه ډیرې پیسې نه ګټو، خو د وخت په تېرېدو سره چې کار مې پوخ شي بیا به مې عاید او تنخواه هم ډیره شي. د هرات د ښیښې جوړونې صنعت که څه هم له زوال سره مخ دی، خو د سیفي په څیر د کسبګرو پر مټ ښایي دغه کسب او هنر لا ډیر ژوند وکړي. د غلام سخي لپاره د ښیښې جوړونې دغه هنر نه یوازې یو کسب بلکې یو میراث دی، داسې میراث چې ژوندي ساتل یې د نوموړي په راتلونکي نسل پورې تړلی دی.